فوسوس لهما الشیطان، دشمن اوس دشمنی شروع کړه. بدت لهما سوآتهما، نو ښکاره شول دې دواړو ته عورتونه د دوی. د جنت چې کوم جامې دوی ته ورکړی شوی و هغه جامې ترې نه ووتلې. نو ګوره شیطان کار څه شی دی؟ خلکو نه جامې ویستل همیشه دپاره. شیطان ګوره اولنی کار چې په آدم علیه السلام کوي، ګوره کوم کار کوي؟ جامه ترې نه وباسي. دا مونږ تاسو ته هم وایي چې ګوره د شیطان د چالونو نه غټ چال دا دی چې هغه به تاسو نه جامې وباسي. د مکې مشرکانو نه جامه ویسته و، وروسته به راشي خپله مکې مشرکانو نه جامې ویستلي وو په دې معنا باندې چې هغوی به بربنډ طواف کولو، او هغوی ته دا فکر کې اچولی و چې ګوره تاسو چې د موره پیدا شوي وې بربنډ وې، د ګناهونو نه پاک وې، راځئ اوس خانه کعبې نه هم همدغسې بربنډ طواف کوئ. لکه موره چې پیدا سړی د ګناه نه پاک شي، همدغسې تاسو اوس ګناه نه پاک شي. په دې طریقه باندې د مکې مشرکانو نه جامې ویستي وو. د اروپایانو نه د تهذیب او د تمدن په نوم باندې جامې ترې نه وویستلې. غربیان، امریکایان، اروپایانو نه جامې ویستي که نه دي ویستي؟ د هغوی زنانه وګورئ، سړي په جامو کې پټ وي او زنانه جامې ویستلې وي. او دا شیطان دا زور اوس په موږ او تاسو هم لګوي. زموږ او تاسو په معاشره کې غواړي چې مسلمانان، هغه مسلمان چې د قرآن نه ناخبره دی، هغه مسلمان چې د دین نه ناخبره دی، هغه مسلمان چې د دین سره د مسجد او د محراب او د منبر او د عالم سره تعلق نشته، د مسلمان په کور کې همدغسې بې حیایي ماحول جوړ کړي. د تلویزیون د لارې د بیا تلویزیون کې چې کوم برنامې دي، سریال او ډرامې او فلمونه او د دې د لارې مسلمان هم جامې وباسي. او څومره اسلامي ملکونه دي هغوی کې دوی خپل پلان عملي کړی دی، لګیا دي جامې وباسي. دا اصل کې شیطانی پلان دی او تر شا یې څوک دي؟ یهود دي. او اسباب یې کوم دي؟ اسباب یې همدغه دي، فیسبوک، یوټیوب او دارنګې انسټاګرام، ټیلیګرام او نور چې کومې رسنۍ دي، دغه رسنۍ دوی استعمالوي. او بیا تلویزیون کې چې کوم برنامې چلیږي هغه چې د خلکو نه څنګه جامې وباسي. هر نوی فلم چې وایي د پاکستان د عزیز خلکو نه دا اورم، هغه چې پښتانه جوړوي وختینی نه هغه جامې ډېرې خطرناکې وي، ډېر عیاشي وي، بدن یې پکې ټول ښکاري. دا ولې دا فلمونه جوړوي؟ په دې باندې ولې دومره پیسې مصرفوي؟ دا ځکه چې د مسلمانانو معاشره غواړي چې د غرب د معاشرې په شان ته جوړ شي. او دا اصل کې شیطانی ستراتیژیک دی، شیطانی پلان دی چې شیطان غواړي دا چې لکه څنګه چې آدم علیه السلام او د حوا بیبي نه هغوی د جنتي جامې لرې کړې، او موږ او تاسو نه دا دنیایي جامې لرې کول غواړي، خاص کر زنانو نه. فیشن، موډ، رواج او دغه کپنیانو والا دا کوم خلک چې جامې جوړوي دا هم د شیطان بچي دي. دا هم داسې جامې بازار ته وباسي چې هغه د حیا نه خالی وي. دا د شیطان کار دی چې شیطان د مسلمانانو جامې وباسي. مسلمانان بې حیا کوي، حیا ختموي. چې حیا د چا نه ختم که دا بیا ستا په جال کې گیر شو. نو دا شیطانی پلان دی. او موږ تاسو ته ګوره الله پاک قرآن کریم کې ویلي دي چې څومره درنه جامه چې کومه پیغله، کوم خور اغوندي، کوم مور اغوندي، همدې کې د ده عزت دی. دا به ښایسته ښکاري، دا به حیاناکه ښکاري، دا به خلق په نظر کې دا درنه ښکاري. او چې څومره عیاش جامې واغوندي دته خو به ځان داسې ښکاري چې زه خو ولا ډېر ترقي یافته یم، خلک به راته څه وایي. خو د خلکو په نظر چې صحیح خلک وي، دین والی، دا ورته داسې خپل سپکه ښکاري، فاحشه، بې دینه، بې حیا، دا ورته ښکاري. او دته به ځان ښه ښکاري. او دته شیطان هم وسوسې اچوي که نه، ورته وایي چې ګوره دې واده ته چې لاړې خلکو ټول تا ته کته، او ستا چې دا جامې وې که نه دا ډېر پیشني جامې وې. دا د شیطان ستراتیژیک د شیطان پلان دی چې د خلکو نه جامې وباسي، بې حیا کوي، د رواج په نوم، د موډ په نوم چا نه لستونه کټ کړي، او چا ته بیا نور قسمه قسم تنګې جامې ور واغوندوي چې ټول بدن یې پکې ښکاري، یا جعلي جامې واغوندي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا زه حیران یم چې دا څنګه پښتون وي چې د خپل لور په داسې حالات کې وګوري او د پروا بیا نه وي، ځان ته بیا مسلمان وای. غیرتی انسان هم داسې وي. دا څنګه غیرت ده چې ستا زنانه، ستا لور، ستا خور، ستا ښځه بې حیا جامې اغوندي
او ته بیا خبرتانو باندې لاس هم تاو کې چې زه پښتون یم زه غیرتي یم غیرتي سړی داسې وي دې ته خو بیا دیوس وایي